په کونړ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو آمریت اړوند د ماڼوګي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ له مسلکي انسټیټیوټ له 12 او 14 ټولګیو نږدې 48 تنه ځوانان د یوې غونډې په ترڅ کې فارغ او بریالیکونه ورکړل شو. کونړ کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو آمریت مسؤلین وایي د دوی اړوند په ټولو مسلکي انسټیټیوټونو کې د ځوانانو مسلکي ښوونې ته پاملرنه ډیره شوې او زده کړې یې په لوړ معیار دوام لري. زمونږ په مجموع کې نن 48 شاګردان د ریپیج زراعت مسلکي انسټیټیوټ څخه فارغ شولو چې دغه کې 21 تنه د 14 سن محصلینو او 20 تنه چې وو دا د لیسې دورې 12 شاګردانو. الحمدلله زراعت رشته یو پراخه رشته ده د افغانستان تاسو خو قانع وي چې زراعت ته زیات ضرورت لري او ان شاء الله تعالی زمونږ تمام همدا ده چې دوی به نور پیشرفت کوي او په مسلکي ډول به زراعت ته رشد وکړي. بل پلو د ماڼوګي ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ له انسټیټیوټ فارغ شوي ځوانان پر خپل فراغت خوښ دي. وایي د خپلو نورو لوړو زده کړو ترڅنګ به د هیواد خدمت ته بډې راووهي. ډېر خوشحاله یم چې خپل فراغت فارغېږم د 14 ټولګي څخه او په راتلونکي کې انشاءالله غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او پرمختګ وکړم. نو کوشش کوم چې د افغانستان د ټولنې دپاره د افغانستان دپاره د خدمت مصدر وګرځي. له نورو ځوانانو څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی باید په مسلکي انسټیټیوټ کې چې خپلې زده کړې ترسره کړي ځکه چې دلته عملي کارونه په ښه ډول سرته رسیږي. عملي کارونو پرمختګ دلته زیات دی، عملي کارونه ښه کیږي. نو غوښتنه مې د نورو ځوانانو څخه دا ده چې دوی باید په راتلونکي کې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. زه په خپل فراغت باندې ډېر ویاړم او موږ په دې زراعت مسلکي انسټیټیوټ کې زیات درسونه په عملي ډول او په نظري ډول زده کړي دي. انشاءالله زه په خپل فراغت باندې ډېر ویاړم. انشاءالله کوشش کوم په آینده کې چې د خپلې ټولنې دپاره د خپل ولس دپاره د خدمت کولو مصدر وګرځم. د یادولو وړ ده د کونړ د تخنیکي او مسلکي زده کړو آمریت په چوکاټ کې له تخنیکي او مسلکي انسټیټیوټونو څخه څه موده وړاندې له 2000 تنو پورته مجاهدین هم د مدیریت له څانګو فارغ شوي وو.